د رفع د صوت بالتلبیه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ماته جبرائیل علیه السلام راغی امر راته وکړو چې خپلو صحابهو ته امر وکړه چې تربیه دې په زوره غږ باندې ویایي لا اله الا الله یا تلبیه دا دې په زوره ویایي دا ذکرونه چې کوي د حج په مراسمو کې په زوره دې ویایي خو بل طرف ته یو روایت راغلی ده چې تاسې ډېر کوشش په جګوالي کې مه کوئ مشقت په ځان باندې مه راولئ نو دی وی چې تعرض نشته یو رفع د صوت ده یو زور ده ورکول ځان ته دي دغه کې خو فرق ده سړی سوکه لګیا د خپلی اوري هم ذکر ده سړی دومره وی اوري چې دریم نفر او څلورم نفر پورې غږ رسیږي هم ذکر ده یو مجمع ته رسیږي هم ذکر ده خو په زوره نارې وایي دا چې په زوره دغه تر دا مجلسه پورې چې غږ رسیږي چې په دغه غږ باندې څوک ذکر کوي دته بدن ته تکلیف پیدا کیږي خو دا چې په زوره چغې کې غاړې به لویږي په سر باندې به بوجي داسې مه کوه داسې مه کوه لکه بل ورځ بخاري شریف کې چې اصحابو په ډېره چغو نارې شروع کړه نبی علیه السلام یې په ځان شفقت وکړي الله تعالی خو نه غایب ده نه کوڼ ده نږدې ده سمیع ده د تاسې هر څه اوري نو دومره په زوره نارې دې نه وایي چې بدن ته بوج ورکوي اما فی نفسه رفع د صوت وي دغه کې فرق ده ښځه د نامحرمه سړي سره غږیږي د پردې شاته روا ده که نه جهر ورته ویلی کېږي که نه هلته دوی د رفع د صوت منع دي اذان به نه کوي لیکن هلته هغه د لګیا دی د خلکو سره غږیږي دغه ته نه ویلی کېږي هغه رفع چې هغه په جیره په زوره چغې ویل دي هغه نه منع دي نو په تلبیه کې دیم کوشش دا کوي چې په جګ غږ باندې وي ځکه چې هلته شواهد پیدا کېږي چې د ونې اوري بوټي اوري تیږي اوري دا ټول په ورځ قیمت باندې لکه د مؤذن په باب کې بیا شاهدي ورکوي